د خوبونو رانی په یو آرام او ښکلي کلي کې یو ځوان هلک اوسېده چې نوم یې حامد و. حامد ډېر ساده، مهربان او د خوبونو نړۍ کې ورک انسان و. هغه به اکثره وخت یوازې ناست او د خپل راتلونکي په اړه به سوچ کوه. خو د هغه په ژوند کې یو عجیب راز و. هره شپه به هغه یو عجیب خوب لیده. په دې خوب کې به یوه ډېره ښکلې نجلۍ ورته ښکاره کېده. د هغې سترګې لکه ستوري ځلېدې، ویښتان یې لکه د شپې تور آسمان او مسکا یې دومره خوږه وه چې د حامد زړه به آرام کوه. حامد ورته د خوبونو رانی نوم ورکړی و. په پیل کې حامد دا یوازې یو عادي خوب ګڼلو، خو ورو ورو دا خوب هره شپه تکرار شو. هغه نجلۍ به ورسره خبرې کولې، خندل به او کله کله به حامد ته د ژوند مهمې خبرې کولې. یوه شپه حامد له هغې وپوښتل، ته څوک یې او ولې هره شپه زما خوبونو ته راځې؟ نجلۍ لږ مسکا وکړه او وویلې، زه ستا د زړه هغه هیله یم چې ته یې لا نه پېژنې. زه به هغه وخت رښتیا شم کله چې ته په ځان باور وکړې. دا خبرې د حامد لپاره ډېرې عجیبې وې، خو د هغې خبرې یې په زړه کې ځای ونیو. ورځ تر بلې حامد بدل کېدو. هغه نور یوازې خوب نه لیدل، بلکې کار یې شروع کړ. هغه د خپل کلي ماشومانو ته سبق ورکول شروع کړل، خلکو سره مرسته کوله او خپل ژوند ته یې هدف ورکړ. خو یوه شپه خوبونه بدل شو. هغه نجلۍ ډېره غمګینه ښکاره شو. حامد وپوښتل، څه خبره ده؟ ته ولې خفه یې؟ نجلۍ ورو وویلې، حامده، زما وخت ختمیږي. که ته خپل خوبونه رښتیا نه کړې، زه به د تل لپاره ورکه شم. دا خبره د حامد زړه ته لکه د چارۍ په شان ولګېده. هغه په ویره کې شو او وویلې، نه، ته نشې تللی، ته زما د ژوند برخه یې. نجلۍ یوازې مسکا وکړه او ورو ورو ورکه شوه. حامد له خوبه راویښ شو، خو دا ځل یې زړه ډېر دردېده. هغه پوه شو چې دا یوازې خوب نه و، بلکې یو پیغام و. هغه ورځ حامد پرېکړه وکړه چې خپل ژوند به بدلوي. هغه شهر ته لاړ، زده کړې یې وکړې، سخت کار یې وکړ او بالاخره یو کامیاب انسان شو. کلونه وروسته بله یوه ورځ حامد یو لوی کتابخانه کې ناست و. ناڅاپه یې سترګې په یوې نجلۍ ولګېدې. هغه هماغه سترګې، هماغه مسکا. هغه حیران شو او ورو ورو ورنږدې شو. ته؟ نجلۍ مسکا وکړه او وویلې، هو حامده، ته بالاخره خپل خوبونه رښتیا کړل. حامد پوه شو چې د خوبونو رانی یوازې یو خیال نه و، بلکې د هغه د زړه چاوات، امید او مینه وه چې بالاخره یې په حقیقت بدل کړه. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه، نو مهرباني کړئ زموږ چینل لایک، سبسکرایب او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ.